ستاسو په فکر دا وی چې منګه بادي ټوپک راخیسه او مرغان په ولونه دا څنګه ده دې بادي ټوپک دراخیستو څخه او دغه شاندنه خوشتو څخه مو هدف دا دی چې یو پیغام درکو پیغام او میسج مو دا دی چې دا وخت د مرغانو د وشتلو بيخینه ده په اصل کې خو حقیقت دا دی چې د مرغانو وشتل منشوي دي ښکار بند دی بیا په دغه وخت کې چې اوس وخت کې مرغان هګۍ اچوي ځان ته ځالې جوړوي او د مرغانو او د بچیو لپاره هلې ځلې کوي نو دا وی خواري باید بس لاړ نشي منګه د میسج په دې خاطر درک چې ترسو دا تر نورو د هوادوالو ورسیږي او هغه هوادوال چې دغه ښکار شوق لري د بادي د استعمالولو شوق لري هغه د پیغام ورسیږي او دا سوچ دیو کې چې د هوا د مرغانو کوشش خواري او هلې ځلې دی بې ځای لاړ نشي هله ځلې کوشش او زیار مو همدا دی چې ترڅو موږ پیغام ورکو او هیوادوال له هغو بدو عادتونو کړنو او فرهنګونو څخه وژغورل شي کوم عادتونه فرهنګ چې زمونږ منفي اړخ لري او زمونږ په زیان دی باید هغه وپېژنو یو له هغو څخه د مرغانو ویشتل دی موږ مرغۍ وولو دونه غوښه به نه کوي خو موږ به خوشحاله یو چې مرغۍ مو ویشتې په حقیقت کې دا د ټولنې د مرغانو سره یو جفا ده په تیرو وختونو کې پاچا د وخت امر کړی و چې تاسو څه وکړئ په خپل غرونو کې بیډیاو کې تاسو غنم وپاشئ ویخلئ پیسو وپاشئ تر څو که همسایه مرغان راځي هغوی داسې احساس ونه کړي چې دا مملکت د مسلمانانو مملکت هیواد چې دی له نشت او د قحطۍ سره مخ دی نو اوس وخت کې موږ باید داسې چې نشو کولی یا مو هڅه نه ده کړې کله چې څه وکړو چې مرغانو ته موږ زمینه مساعده کړو چې تر څو هغوی خواړه وخوري نو دا خو کولی شو چې خپل دوستان ملګري دعوت کړو چې تاسو وروره بادي په خپل ځای پرېږدئ او د مرغانو د ښکار څخه لاس واخلئ دغه شان په حدیث شریف کې هم راځي چې یوه صدقه له صدقو څخه دا ده چې هوایي مرغه راشي ستا په کور ستا د کور څخه اوبه وڅښي دا هم صدقه کې راځي نو سوچ وکئ چې هغه مرغان چې دغه په سبب سره موږ ثواب لاسته راوړلی شو راځئ چې داسې کار وکړو ښکار پرېږدو په ځای او په دې وخت کې چې د مرغانو د بچیو او د مرغانو د هګیو اچولو وخت دی نو موږ باید دغه موضوع څخه خلاص په سر شو چې ښکار باید ونه کړو دغه موضوع که مو خوښه شوي وي تر نورو ملګرو ورسوئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او تر نورو ملګرو ورسوئ تر څو موږ شو کولی تاسو ته ښه پیغامونه در ورسوو دغه شان که څه نظریات لرئ کولی شئ چې موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ تر څو موږ ستاسو په غوښتنو او ستاسو په خوښې باندې خپرونې برابرې کړو او مخ ته لاړ شو احسان الله قریشي تخنیک چارو کې عبدالرحمن وصال ته اجازه راکړئ السلام علیکم